د افغانستان مشهوره وتلې ښایسته او خوږوازه سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه د افغانستان له ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب سره واده کوي. ښاپیرۍ نغمې له ملا یعقوب سره د واده په تړاو څه ویلي دي او ملا یعقوب یې په ځواب کې څه ویلي دي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، څو ورځې مخکې ښاپیرۍ نغمې ملا یعقوب ته یوه سندره ویلې وه چې په هغې کې د افغان نجونو او میرمنو د ښوونځیو او کار ته د پرېښودلو غوښتنه کړې وه. د ښاپیرۍ نغمې دغه سندره بغیر د میوزیکه وه او همدا یې هدف او موخه وه چې دا سندره تر طالبانو ورسیږي او هغوی یې واوري. ښاپیرۍ نغمې له بي بي سي سره په دې انټرویو کې له ملا برادر ملا یعقوب او نورو طالب مشرانو غوښتي وو چې د افغان نجونو او میرمنو ته دې د کار او زده کړو اجازه ورکړل شي. د میرمن نغمې طالبانو ته دغه سندره بغیر د میوزیکه وه. د میرمن نغمې په وینا چې طالبان میوزیک نه اوري نو ځکه مې بې میوزیکه سندره ورته وویله. له هغې نه وروسته یې بیا بله سندره وویله چې هغه یې له میوزیک سره ورته وویله او په هغې کې هم له طالبانو څخه ورته غوښتنې کړې وې. خو قدرمن دوستانو، اوس په سوشل میډیا یو خبر چلیږي چې پکې ویل کېږي ښاپیرۍ نغمې له ملا یعقوب سره د نکاح او واده کولو اظهار کړی دی. ملګرو، دا خبر په سوشل میډیا ډیر تیز چلیږي او پکې ویل کېږي چې ډیر ژر به د ملا یعقوب او میرمن نغمې نکاح او واده وشي. خو د ښاپیرۍ نغمې د دې غوښتنې په اړه تر اوسه پورې د طالبانو د وزیر دفاع ملا یعقوب لخوا هیڅ بیان هم نه دی راغلی او ټول د سوشل میډیا کارکونکي او وګړي په دې تمه دي چې ملا یعقوب به میرمن نغمې ته کله او څه ټیم ځواب ورکړي او آیا ملا یعقوب به له میرمن نغمې سره واده وکړي او که نه. ملګرو، له 2 ورځو راهیسې دا خبر په سوشل میډیا د اور په شان چلیږي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.